هر څه منم د مزري نه به ځان ګیدړ کړم که څوک مې په لکۍ خپک دي که نه به یارانو مامګانو نو زه به ورته هېڅ غږ نه کوم خو ما پرېږدئ ما معاف کړئ یو خبره بله که تا ځان سم نه کړو نو بلې شپې له به مونږ بیا راځو او ژوندې به دې نه پرېږدو نه 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 سبا مه راځئ سبا به تاسو ته حاجت نه پېښېږي زه به ملالۍ کره هم لاړ شم توتي ګل پسې به هم لاړ شم او چستو ګل له به هم ورشم او شعري له به هم ورشم نو بس سترګې پټې که او په ځان څادر واچوه وای تا به نه وایي چې دا هغه زمری دی چې هر وخت دی بیا زمری د پروپې نه نیولې وه هسې توتي ګله تا هم رنګ زیړ کړو ډېر سخت یېرېدې یېرېدم به نه چې موږ دا له پیریان جوړ کړي او پیریان خو هسې هم خلک دونه نه یېرئ چې څومره موږ یېرولو ده سره زه ننوات راغلی یم دی په خپلو کړو باندې پښېمانه دی ویمه چې د لوږې به مړه شمه خو د زمري کور ته به لاړه نه شم نه خورې داسې خبرې مه کوه دا ښځې اصلي کور د هغه د خاوند کوري اشرف وروره زه ډېر ملامت یم زه تاسو نه حصه نه غواړم نه ملالۍ نه حصه غواړم ما خپل کور ځان په خپله په ځان باندې برباد کو زه منم چې ما تاسو سره ښه نه دي کړي زه په غوسه کې پوه نه شوم ما خپل کور په خپله وران کو مونږ تا څنګه معاف کړو تا زما د ګوپي ګل په شانتې رور چې دی که نه لکه د پردي کلي خر په شانتې داسې د خرابولې دی نه 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 تا ته بلکل معافي نشي میلاوېدی تاسو ما معاف کړئ زه ستاسو منت کوم زه ستاسو ته سوال کوم چې ما معاف کړئ تاسو چې ما له څه صدا راکوئ ما ته په سر سترګو منظوره ده مونږ به په دې خبره سوچ کوو هر شرط ته تیار یم په والا هر شرط ته تیار یم هر یو شرط به منیو ها نو بیا غوږونو نیسه او تر هغه ونه پورې لاړ شه او بیا واپس شه دا دې ومنیو لالا سم دم شو په اشارو یې ګډوم چې ویم سهار دی نو وایي سهار دی چې ویم ماښام دی نو وایي ماښام دی ولې ترونو نظره نه لګي څه ترونه اوس دې خیال نه ساتي که نه نو مونږ ته وایه واګې ټولې مونږ سره په لاس کې دي واګې که پیریان ګوره لوښیه ته غلی شه هلکه دا پیریان مو څه خبره کوله بله شپه هم لګیا وي پیریان مه کول دا څه خبره ده نه دی که نه داجي بله شپه ورکړه 3 پیریان ورغلي وو هلکه دا پیریان مو څه خبره کوله بله شپه هم لګیا وي پیریان مه کول دا څه خبره ده نه دی که نه داجي بله شپه ورکړه 3 پیریان ورغلي وو درې نه لښکرو ټولو خلکو یې خبرې اورېدلې دي لکه چې چا ورسره ډرامه کړې ده نه دی که نه چشتي ګله دا داجي هم ګوره سم زبرګه ملالۍ ترورو ده ووایه چې نن څه پسې راغلي بچې نن څه پسې راغلی نه یم نن مې د لسه روړي دي ترور څه دې وړي دي هله چې ګټه غواړو نن دا څنګه د نور پریواتن راوختو بله مازغه دي خراب شوي دي نور چې کله نور خطونه نه راخیږي ای توتي ګله کله نا کله د نور پریواتن هم راخیږي یا لکه دا ته پکې څه ځان سره غلی براړېږي مړه ملالۍ خورې زه نن پکې ستا له لاسته غونځاخي مو وخورو ما د ځان سره تاسو له غونځاخي روړي دي تورې دې عبدالله وی او نورې دې لالا وی داجي دا خوردره دا په ټولو کې تقسیم کړه خورې ستا په راتلو زه ډېره خوشحالېږم خو د ته د زمري پام پخو لري دې غمې مه کوه اوس د زمري نه ماکو جوړ دی او په هغه شپه دې نه موږ ټول زار اوښکي دي لکه د تاسو څه ګډې وړې وایه کله د شپې خبرې کوې کله د ورځې خبرې کوې څه غواړو په تاسو باندې پوه نه شو داجي په دې خبره باندې به مونږ ته بیا پوی کو
وای د سپونه را منډې کسه که منظري ده منډه درکا او د زمري نه خو زه اوس منډې وباسم سم ګوډاګې مې ته جوړ کړی دی هر وخت یې په خپو کې لوغړېږي ما ته معلومې چې څونه تورزنې نه دی که نه پرون مې پې غوږونه نیولي وو ماشي ته ګوره چې پاتې غوږونه نیسي نه دی که نه کشملې دونه سپک به مې نه ګڼې ښه او زمري خو اوس زما په اشارو باندې ګډېږي چې ورته یم پاسه نو پاسي او چې ورته یم کښېنه نو کښېني ته ګوله ګیدل سینګه درته میلاو شوه نه دی که نه کشملې څنګه دونه کسمت چېرته اسې توتې ګوله که تا ته ګیدل سینګه میلاو شوه ته به پسته کې که ګیدړ سینګه میلاو شو که نه نو نه دی که نه نه دی که نه نو څو نه دی که نه زه به اول تا غواړم ته رښتیا وایې توتې ګوله او بس ته رښتیا ووایه چې تا ته زه څونه ګرانه یم نه دی که نه کشمالې ته ما ته دومره ګرانه یې که نه چې زه تاله د زمري د پټي نه شلتالان روړی شم او د هدایتي د پټي نه دی خټکي م روړی شم او بله خبره دا ده که نه که پیسې دې راکړي نو زه تاله چې کوې د دوکان نه سودا م روړی شم او یوازې دا نه زه 20 ګزه کوي ته لاندې دی لاندې ګومي ته ټوپ کولی شي نه یاره لاندې کتی شم ما توتې ګوله ما ته معلومه چې څونه تورزنې تر اوسه پورې خو خپل مور او پلار هم زما رشتې لرونه لیږله او ولې تا ته پته نشته او بل ورځ مې کور کې غوبل کړی دی اورېدلې مې وو چې په تا باندې پیریان راغلي نوړې پیریان ماماګان نور راغلي هغه مې اسې د دروغو د پیریانو دورې راوستې په ځان باندې وې او مور مې دا دونه سخته یېرېدلې وه خدای مې دی قسم په خدای ډېر زیات هوښیار دی بوډا دی خو ډېر زیات هوښیار دی عقل یې کار کوي هغه وویلې که نه چې په ده باندې د پیریانو دورې نشته دی دی واده غواړي بس بس اوس تعدي کوه هسې نه هغه بدنګ راشي او په سره ډولۍ کې مې دننه یوسي مړ یو غراتار وخت یې بدنګ مه کوه ولې زه به مړ یم څه چې بدنګ به تا په ډولۍ کې بوځي ویم داسې بازنګړی به باندې درته واړم داسې بازنګړی چې یاد به ساتي او مړه دا راته ووایه چې ترور به مې کله راځي نه دی که نه که لږ لوښي مې نور مات کړه که نه نو ډېره زر به راشي شا د لوښو نه راته رایاد شو لوښي راته ټول ګنده پراته دي که مور مې راغله نو بیا به راته غوسه شي راځه لږ امداد راسره وکړه که نه ښه زه سره لوښي وینځم نو نور به راسره څوک وینځي مړې زه به درسره وینځم خو د واده نه پس مړه راځه نن چل زده کړه راځه وعلیکم ښځې بیګا مې ډېر ښکلی مزېدار خوب لیدلی ها خوب دې لیدلی ستا خو د خوب نه بغیر اړو څه بل څه کار نشته خوب مې لیدلو چې ظلمې یم جرمنۍ تمانچه مې غاړې ته پرته ده او د پټي په پوله باندې روان یم دا په هغه پټي کې شوتل دی بلو ما ترې اواز وکړو چې راشه چې زه درغلم که نه نو تا سالو په مخ باندې راخور کړو او مسکی شوې مخ ته پټ کړو مره تا نه شوتل واغشو که نه او پڼ مې په سر کړو او نیغ ستاسو کره مې یوړو دومره خو ښه نیک
هسې ښځې څومره ښکلي وختونه وو که نه زه چې په تاسو کردار لم که نه ته به په کوټه کې پټه شوې او بیا به د کوټې په سورو کې پټ پټ راله کاتل نو تا د څنګه پته ده چې ما به د سورو کې کتل که سپومۍ په ورځو کې پټم شي که نه خو ځلا یې نه پټېږي پرېږده خواره ښځې یاد دې شي په اختر کې چې تاسو کره راغلی وم او ترن د بوسو په کوټه کې پټه شوې وي او هلته بیا لړم چیچلې وي او مور دې د مور لپاره ما ته راوستې الله پاک دې ملنګ جان بابا وبخي خو په ښه اجازه راته راکړې وه په ماشوموالي باندې ګورې د چشتو ګل پلاره اوس ته دا خبرې پرېږده ته اوس بوډا یې د خیره سره زامن دې زلمي دي ودونه غواړي او رښتیا ګلمکۍ خور کره باندې رښتې پسې کله ځو خور مې ویلې چې کشمالي پسې ګرمې ګرمې رښتې راځي چې کله ته وې که نه لاړ به شو زه خو وایم چې سبا له ورکړه لاړ شو خوښه دې ده بلکل مې خوښه ده خو که توروالی راته انکار وکړو که نه نو زړه باندې بلکل بد شي او دوستانه مې مسره ختمه شي ولې به راته انکار کوي وایم خپله خور مې ده خپله خورزه مې ده ټیک ده بس سبا له ورپسې لاړ شو یې سړیه څوک چاکره تش لاس رشتو پسې نه ځي بس که بس که تا نه په دې خبر باندې زه ښه پوهېږم ښه ته ما ته عقل مه ښایه خیر خو دې چشتي ګوله نن ډېر مړاوې ناستې خپله خارو خو دې نه ده یاده شوې یار شیري ډېر زیات خفه یم نن څلورمه ورځ د رسکول لار مې نیولې ده که نه او نرګس یاره په نظر نه راځي غم مه کوه اشنا په چوټۍ به وي یار اشنا ډېر بې سوره یم د زړه په دنیا باندې مې سپېرې سیلې چلیږي غم مه کوه اشنا ډېر زر به د سپرلي هواګانې چلېدل شروع شي او د زړه غوټۍ به دې ګل شي یار ما ته خو د کور پته هم نه ده معلومه و چشتي ګله هغه څه انپړه جاهله نه ده ستا نه ښه پوهېږي الله به خیر کړي سړیا شیریا تا ته څه پته ده چې زما په زړه باندې څه تېرېږي د عاشق په حال باندې صرف عاشق پوهېږي وه خدای مې د عاشقانو د سوري نم ساتي زه ستا په رنګې لیونی نه یم یار شیریا چې نرګس به مې په کم حال کې وي ما ته پته ده په داسې حال کې به نه چې په کوم حال کې ته پروت یې په زړه کې مې ډېرې اندېښنې دي وسړیا درې څلور ورځې نور انتظار وکړه که چېرې رانغه نو بیا به ورپسې تکل وکړو که نه سترګې ظالمانې وي سترګې ظالمانې وي سترګې قاتلانې وي نور بچا ته نه ګورمه مړ کړم د یار مړو سترګو سترګې ظالمانې وي سترګې قاتلانې وي بچا تنا ګورما مړ کړم د یار مړو سترګو سترګې ظالمانې وي خلق د سپرلو مزې اخلي د ځوانو مزې خلق د سپرلو مزې اخلي د ځوانو مزې
خلک د سپرلو مزې اخلي د ځوانو مزې خلک د سپرلو مزې اخلي د ځوانو مزې ما ته خو تریخ کړی ژوند ډېر مړې نورګس ته چېرته وي په ما خو دې سم قیامت تېر کړی و ولې په تا څه قیامت تېر شو تا ته څه پته ده نرګسو ستا لیدو دپاره به زه دې لارې ته راتلم او چې ته به مې ونه لیدې که نه نو خفه او دلګیره به واپس تلم مختلفې اندېښنې به مې زړه له راتلې خو شکر دی که نه چې ته مې روغه رمټه ولیدې چشتي ګله ته زما دومره فکر ولې کوې نرګس چې ستا فکر نه کوم که نه نو د چا فکر به کوم زما په دې دنیا کې بې د تا نه نور څوک دي چشتي ګله ته خو شکر کوه د ستا خو په دې دنیا کې مور پلار د دي ورور د دی زما خو هېڅ کم نشته یو تره مې و هغه هم رانه خدای واخیستو ها ستا تره وفات شو ویری سیډ خدای دې تا له د زړه صبر درکړي ته ځکه سکول ته نه راتلې چشتي ګله زه اوس بلکل یوازې پاتې شوم چچي مې بس اوس نوره نه برداشت کوي زه به اوس څه کوم زما سمجھ کې سم نه راځي نرګسو که تره درنه خدای واخیستو که نه نو خدای خو درنه څوک نشي اخیستی که نه زه دا دې اوس ځمه که نه او د حاجي سره مې خبره کوم زه د ستا جذباتو قدر کوم خو د خلک به څه وایي شل قسمه خبرې کوي نرګسو زه په دې ټولو خبرو باندې پوهېږم وړي زه به درته داسې بندوبست وکړم که نه چې ته به ووایې چې 1400 هغه څنګه زمونږ په دې کلي کې زمونږ یو ترور اوسېږي که نه د خپل خاوند سره او د خپلې لور سره که نه زه به د هغې کره بندوبست وکړم هغې کره به تا ته هېڅ تکلیف نه او بیا به دې د خیره سره که نه هلته نه ښه پایه عزت کې خپل کور ته به دې بوځمه پنجره واچوه چې شل شي